خو یوه غلامي به ټول منو او بېغمه به خورو. بیا نو د تکلیفونه تېرول د څه دپاره؟ د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې یو فرق دی بس. احساس مړ که بېغمه یې خوره، احساس مړ که، ضمیر مړ که، مزې کوه، شړشې کوه. خو دا ټول تکلیفونه چې میړونه په تاریخ کې تېروي ځکه چې ذلت نشي زغملی، مزدوري نشي زغملی. د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې صرف یو احساس فرق دی، صرف یو احساس فرق دی. که دا احساس د آزاد سړي نه واخلې، د غلامۍ احساس پکې واچوې، بیا د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې فرق نشته. زه داسې نه وایم چې څه وکړې، زه داسې وایم چې دا ټول د غیرتۍ زغمل ته بندیخانې نه اسانه دي. د اوس یو خط د عراق د جیل له بغرای بندیخانې نه مسلمانو جنکۍ را لېږلی دی. یوه پیغله وایي چې مسلمانانو زه باکره پیغله وم، زما ته نن په یوه ورځ کې 9 ورځ جنسي تیری کېږي. ای مسلمانانو نن د معتصما چیغه کوم، څوک یې غږار وي؟ استاد صاحب چې پرون د جهاد په وخت کې د طایف په مؤتمر کې د اسلامي ملکونو د مشرانو په مجلس کې د یوه معتصما شعر ویله او مطلب یې دا وه چې دغه احساس په اسلامي مشرانو کې پیدا کړو. نن دا د یوه معتصما غږ نن استاد صاحب رباني او مجددي او پیر صاحب او نور د جهاد مشران چې هلته ځان د جهاد مشران بولي او د جهاد دوره یې تېره کړې ده، نن هغو ته دغه غږ پورته کوم چې دغه پیغله چې دغه وا معتصما چیغې کوي، په تاسو کې ضمیر دره مړ شو. د شهیدانو په قبرونو چې تېرېږئ نه ترې شرمېږئ. که نور نه وي د غوښتنو بیرغونو ته خو وګورئ چې په څه باندې مړه شول، په څه باندې قرباني شول. ای د افغانستان غیرتي ولسه، ای د دې ملک غیرتي زامنو، پاڅئ، د زندان ویره د خپل زړه او د خپل فکر نه وباسئ. د ډار ثقافت مات کړئ. د نن چې ډار درسونه ورکول کېږي د حکمت په نامه باندې، د نن چې د ډار او د خوف درسونه ورکول کېږي د احتیاط په نامه باندې. زم چې دا کوم حکمت دی چې وطن غصب شوی وي، ناموس دې تر پښو لاندې وي، جومات دې ورانېږي، علما دې وژل کېږي، پیغله دې په زنځیرونو کې، په زندانو کې، په زولنو کې پرتې وي، او موږ به ژوندي وو، څه به نه وایي ځکه چې احتیاط وکړو. حکمت همدغه دی. زه وایم که ډېر وخت هم په ارامي ارام ژوند کې تېر کړه د حکمت په نامه باندې، راځئ څو ورځې د زندان هم د حکمت په نامه تېر کړئ. عجیبه دا ده د ستاسو ډار به حکمت وي، ستاسو بې غیرتي به حکمت وي، ستاسو ناموس فروشي به حکمت وي، ستاسو د دښمن سره کار کول به حکمت وي، مصلحت وي. او موږ د وطن د ازادۍ دپاره جهاد به دا به تهور وي، دا به بې احتیاطي وي. زموږ زندان ته به په لوړو سترګو تګ باندې دا بې احتیاطي وي، دا به جنون وي. زم چې دغه پښتانه چې سابق تللي وي هغه د پښتنو احساس نه شو. چې وایي چې پروت په وینو کې لس پت په پت کې ښه یم، نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. هغه شاعر څه شو؟ د زمونږ ادیبان او د زمونږ شاعران چې نن د منګي د ګودر او د نرۍ ملا خبرې کوي او نن د ملک په ټولو ازادۍ سترګې پټې کړي دي، د دوی قلمونه د مات شي چې نن دی په خپلو نویشتو کې دا خبره نه کوي چې افغانستان مستعمره دی. زم دغه شاعر احساس دی بند شي خو احساس یې د ور ولګي چې په افغانستان کې به د وینو سیلاونه روان وي د مجاهدینو او دی به د ګودر غاړه ستایي. دی به اوس هم د منګي د ګودرو تورو زلفو په خیال کې وي. دا د استعمار ګوډاګیان، دا زمونږ د ضمیر، دا زمونږ د وطن د ادیبانو نمایندګي نه کوي. قلم د مات شي چې پکې احساس نشته، هغه قلم د مات شي چې نن د افغانستان د ازادۍ دپاره په کاغذ باندې خپل نوک نه څرخوي، هغه احساس د خاورې شي چې نن د وطن د ازادۍ دپاره دی غمجن او سرګردانه نه دی. دغه ځواني دې نیمه خوا شي چې د وطن په دې سختو ورځو کې دی په لهو لعب باندې شپې تېروي. سل واره زندانونه د دغه فضیلت په شپو تېرول راته اسانه دي. زندان مونږ ته یوه مدرسه ده، زندان مونږ ته یوه تربیتي دوره ده. زندانونه به تېروو او زندانونه به ماتوو،
زندان نه راوتلي خلک چې اوس تاسو ورشئ وګورئ ګوانتانامو زندان نه چې کوم راوتلي د هغوی احساس څنګه دی. زه امریکانو ته دعوت ورکوم ورشئ هغه ټول خلک چې تاسو په کیوبا او په باګراوم نورو کې تعذیب کړي دي تاسو ورشئ وګورئ چې کوم یو هم تاسو د هغوی جذبه هم قوي کړې ده که د هغې جذبه هم ناکامه کړې ده. هغوی ټول په ښه حالت کې راغلي دي. چا قرآن حفظ نه وه قرآن یې پکې حافظ کړي. څو نفره دغو بندیان نه زه پېژنم چې د کیوبا نه راغلل او پس د جیل نه بېرته میدان د جهاد ته ولاړل شهیدان شول. زندان زمونږ عزم نشي ماتولی. دا زولنې زمونږ د جذبې نه خاورې او ګردونه پاکوي. د ستاسو دغه تعذیبونه د زمونږ کې مړاوي عزایم را تازه کوي. دا به مونږ ستاسو په دښمنۍ کې انوز کرکجن کوي. د نفرت درس خو تاسو ورکویه. غرب د نفرت درس ورکوي چې باید مونږ د هر کافر سره کرکه وکړو دغو سره دښمني وکړو. ځکه دا د دې د غربي دیموکراسۍ ارمغان و چې زموږ ملت ته یې راوړله. دا اوس چې په مدارسو باندې تخت و تاج کېږي ځکه چې دوی دهشتګردي ایجاد کړه. زه دغو ټولو خلکو نه پوښتنه کوم چې دا امریکایي مجرمین چې په افغانستان کې د سپین ږیرو خلکو سره لواطت کوي او په عراق په غورۍ په سجن کې هغسې قصې وکړلې چې انسانیت ترنه شرمېږي. دا مجرمین کومې دانشګاه تربیه کړل؟ دا مجرمین په کوم پوهنتون کې وروزل شول؟ دې ته د دې جرم اجرام درس چا ورکړله؟ ولې د هغو د استاد نه پوښتنه نه کېږي چې تا داسې مجرمین ولې راوستل؟ نن غربي دیموکراسۍ ولې نه محاکمه کېږي چې د دوی د تمدن ثمره د بغورۍ د بندیخانې د قندهار د جیل او د بګرام د جیل ثمره وګرځېدله؟ نن د غربي مفکرینو نه ولې سوال نه کېږي چې دوی د موږ ملکونو ته سادیزم او ایډز مرضونه راوړل؟ کوم تمدن دوی موږ ته راوړی دی چې موږ دغو تمدن د دوی د تمدن نمونه وبولو؟ دغه وحشت چې دوی نن په عالم اسلام کې راوستله، د کوم اخلاق چې د دوی لښکرې نن دلته د دوی نمایان کېږي، دا د کومو پوهنتونونو انتاج دی؟ د کوم کمپیوټر او د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ ثمره ده چې دغه تمدن موږ په هغو باندې وګورو؟ غربیان په کوم شي باندې پورته ګوري چې نن د اسلام مدرسو ته په کرکه او د اتهام په ګوته باندې ګوري؟ غربیان د ایډز په مرض شرمېږي که د سیکشوال ایجوکیشن باندې شرمېږي؟ غربیان د نارینه د ازدواج همجنس ازدواج په ثقافت باندې پورته ګوري او که نه د ایډز په مرضونو باندې پورته ګوري؟ غرب خو نن کینې نن په ازاده فضا کې چې د خلکو سره قیام وکړه. زه د غربي دیموکراسۍ ته د غرب ګوډاګیانو ته د هغوی مزدورانو ته ټولو ته چیلنج ورکوم. زه یم که رښتیا تاسو په دیموکراسۍ باندې معتقد وئ، تاسو د افغانستان مجاهدینو ته د افغانستان اسلامي امارت کارکنانو ته غازیانو ته تبلیغاتي ازادي ولې نه ورکوئ؟ په دې جرم باندې چې مفتي حکیمي د مجاهدینو خبر وایي کرزی د پاکستان په حکومت اعتراض کوي چې دا ولې پرېږدئ چې دلته د دیو په مجله کې یو افغان د یوې مجلې سره مصاحبه وکړه، دا جرم ولې تکرار شو؟ دا د دیموکراسۍ شاګردان دي، دا د دیموکراسۍ ارمغان دی چې دا دیموکراسي به یو ملک وژني، بمبارد به پرې کوي، تروروي به یې، جوماتونه او کورونه به ورړنګوي او د دې ملک خلک به د دې حق هم نه لري چې د یو مجلې سره مصاحبه وکړه، د یو ټلویزیون سره مصاحبه وکړه. همدغه ازادي ده چې بوش دغې نارې وایي چې دا ازادي موږ ملکونو ته راوړله. د غرب دا د سکس او ډرګ زمن د کله ثقافت لري، د کله ایډیالوژي لري، د کله اخلاق لري. دا خو د پیسو د ډالرو د اسلحو د کروز په زور باندې نن په دنیا باندې غورم پش شروع کړی د یوې خوا بلې خواته او دا زور به یم خدای نامراده کړه. د ثقافت به دغه سیاست او پالیسي به دوی ته دښمنان زیاتوي، دغه پالیسي ثقافت به د دوی په خلاف باندې نفرت پیدا کوي، دغه ثقافت او کاروي به دوی په خلاف باندې زموږ ځوان نسل کې د انتقام احساس پیدا کوي او د دوی مشکلات په پاینده کې لا زیاتېږي. د افغانستان ټولو غربیانو ته د دغې منبر د لارې اخطار ورکوم، که غواړئ کومه معامله چې غواړئ چې سبا موږ ستاسو سره وکړو، نن د خپل قوم سره همغه معامله کوئ. افغانستان خلکو غربي کفر ته په هغه سترګه نه کتل چې کمونیستي کفر ته یې کتل، خو نن کوم کارونه چې تاسو غربیانو وکړل، کومې بد اخلاقۍ او فحشاوې تعرضونه چې تاسو وکړل، کومې بېغیرتۍ بېناموسۍ چې نن تاسو په افغانستان کې راوستلې، نه د خلق په تاریخ کې هغه تېرې دي، نه د پرچم. نن خلقانو پرچمیان ستاسو په کارکردګیو باندې شرمېږي. تاسو څه فکر کوئ سبا به موږ ستاسو سره خلقانو پرچمیان نه ښه معامله وکړو؟ فانتظروا انا منتظرون. الله پاک لښکرې به راځي او هغه به